د کورنیو چارو وزیر پولیسو ته د غلو خلاف تازه سام ورکړی. طالبانو بیا څه کړي او کابل کې وضعیت څنګه دی؟ سلام ستړي مشئ. کابل کې وضعیت خورا خراب شوی. هرې خوا وژنې، غلاوې او ترورونه روان دي چې دې موضوع اوس ټولنیزې رسنۍ پر سر اخیستې چې امنیتي مسؤلین هم د خلکو له نیوکو وروسته یو څه وارخطا شوي. تازه د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي یو شمېر حوزو ته ورغلی. اندرابي پولیسو ته په خطاب کې ویلي که د کابل ښار په هره حوزه کې مجرم تېښته او یا مقاومت وکړ ختم یې کړی، مطلب د هغوی د ویشتلو امر یې ورته کړی. اندرابي زیاته کړې مجرمین نور د زغم وړ نه دي او باید جدي چلند ورسره وشي. اندرابي دغه راز د یادې حوزې منصوبینو ته هدایت ورکړی چې په غلو او مجرمونو دې رحم نه کوي. دغه راز نن د کابل احمد شاه بابا مینه کې طالبانو ته منصوبه ابلاغیه خپره شوې. نن د یکشنبې په سهار د دغې ناحیې په ګڼو سیمو کې دغه کاغذونه خپاره شوي چې غلو ته پکې د ویشتل کېدو او د نیول کېدو اخطار ورکړل شوی. په هر حال داسې ښکاري چې د کابل امن نه دی کمپاین نتیجه ورکړې او چارواکي مجبور کړي چې یو څه وکړي، خو خلکو ویلي دوی د وزیر له لوري د حوزو په لیدلو او یو امر نه تېروځي، بلکې دوی عملي اقدامات غواړي. دوی وایي غله دې وځپل شي، نه دا چې ملاتړ یې وشي. په هر حال اوس موږ او تاسې ته پکار ده چې ټولنیزو رسنیو کې لا شور جوړ کړو تر څو چارواکي مجبور شوي اقدامات وکړي او د خلکو مال او ستر خوندي شي. او که خدای مکړه چارواکي ناکامه پاتې کیږي د حکومت لپاره به ډېره سخته تمامه شي، ځکه حکومت په خلکو کیږي او کله چې خلک خوندي نه وي نو حتما به راپورته کیږي او ستونزې به جوړیږي. دغه اوسنی حالات هیڅ چاته هم د منلو وړ نه دی چې په یو موبایل او څو پیسو پورې دی ځوانانو وژل شي او ټپیان کړل شي. په هر حال تاسو دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.